نه خدای خلک ټول زناکار کېدی شي او نه زناکار دي او نه چې کوم د زنا د څخه غونته کې کار دی د خدای ظالم تاسو ته نور ویډیو چرته نه ملاوي نه تاسو په دې باندې ویډیو جوړ کړه او دومره مطلب دومره مهنت هم کو تاسو او د مهنت چې کوم د هیڅ نتیجه تاسو ته ملاو نشو او نه چې کوم د زمون پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا سبق راکړی چې تاسو مطلب چرته چا نقصان وکي یا زنا وکي او نه زمون په مذهب اسلام کې داشته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زم تاسو روز تاسو مرګره سليمان سالار مرګرو په خپل پیج او چینل کې ارتار کړي یو ورکه غونډه کې ویډیو پیغام د لږ کوم په سایت به تاسو ته ویډیو ښکاری کوم چې د پاکستان ټیک ټاکران دي د خیبر پختونخوا کوم پښتانه دي هغه راغون شوی دی ویډیو جوړ کړی دا ویډیو به تاسو په سایت باندې ګورئ هم او زره سره هم یو څو خبرې کول غواړم خراجي دا ویډیو لاول ګورئ د دې نه پس له زه خبر پتا د زنا جرم ثابت شوی دی لہذا بنا جرم ثابت شوی پس من ټول تا پکانو باندې زمون په معاشره کې یو روایت دی چې کله منګه کم بنده سنسارو او پکانو باندې ولو نو داغه نه موږ اخري ته پوس کولو کار دی منګستانه دا تاسو کو چې ستا اخیری خواهش څه دی تاسو زما اخیری خواهش نشئ پوره کولای زما اخیری خواهش تاسو نشئ پوره کولای تو وایا بچي موږ بس تا اخیری خواهش ضرور پوره کوو نشئ پوره کولای کوبا تخپل خواهش ظاهر کا تاسو په قران باندې لاس کې تاسو بر خپل خبرې نه رسته کېږئ نه وای تاسو په قران باندې لاس کې تاسو بر خپل خبرې نه رسته کېږئ خو قران نواله یو صادره راوغستو هغه لاس کې خودو اوس وایا زما اخیری خواهش دا دی چې ما به هغه کس پکانو ولي چې چا په ټوله ژوندۍ کې زنا نه کړی صحیح ده بالکل ملګرو دا ویډیو تاسو وکړه اولنې خبره هغه دا وکړه چې مطلب دا چې ته ماته باندې زنا جرم چې کوم دی هغه ثابت شو مېره منځره پس به ته وړو سمساري باندې او زموږ په معاشره کې یو روایت دی چې هغه کس نه مونږ اخیرنه لکه خواهش ته هغه سره نو بالکل ملګرو په دې خبرې کو زموږ چې کوم دی مذهب اسلام چې کوم دی ډېر خل دین ډېر صفا وضاحت د ارسشتي دی او بل حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم دی کوم مهنت کړی دی نو پاره کې بالکل دیو خبره تر اول ورځ نه راواله د دنیا د جوړېدو تر د اخرت د ورځې پورې بالکل هر څه پکشتي دی که تاسو سم داستړي په قران او تاسو ته سم غواړئ نو هر څه پکې تاسو ته ملاويږي نو بالکل ملګرو د چې کوم دی د کس چې کوم خبره کوله خیر د سکرپټ چار چالي کړي ډېر خیر نه دی لیکل او تاسو په خپل کمنټ سورای راکوي خدای وای چې مطلب هغه کس په مالا هغه اولنې خبره دا وکړه چې پتاري زنا جرم ثابت شو نو چې زنا جرم بچا ثابت شي نو حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه کوړې هم ورکړي دی هغه ਸੰسار کله هم دی او رجم شوی هم دی ډېر خلک پکې چې کوم دی حضور صلی الله علیه وسلم په مختلف قسم باندې او بیا چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پاشو دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور نو حضرت عمر رضی الله عنه له زنانه را لاوته ویل چې دا ماشوم چې کوم دی دا ما سره ستای او امانت دی نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته تاسو کو ویل چې څنګه ویل چې دا ستاد د زوی لکه مطلب داغه نه پیدا شوی دی او دا چې کوم دی نو ما سره هغه بدکاری کړی دا نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کله خپل زوی راوغختو او هغه دریو او کوړیو او څومره کوړی چې هغه ورغلی نو هغه ځل کدن چالو شو هغه چې کله وفات کېدو تر روان شو نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته دا خبر وکړه چې تکل لاړ شي د دنیا نه او استاد حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي نو هغه ته دا خبر وکړي چې مطلب تا کم دین پرخو کم اسلام دی پرخو نو پاغي باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دومره عمل په وکړو چې داغه په کور راغله هم رستو نشو دغه شان نور کم مطلب خبر راغلی دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خلافت کې یا نور صحابه په ادا کې نو د قران نه لکاغیر واستشوي نه دي خو بالکل دین پس مسخره کوي او خلک کوئی یو شاعر ویل دي وي دلته حقیقت په خلکو بدلږي دلته حقیقت په خلکو بدلږي او بس منافقت کوا مزه کوا نو بالکل ویډیو چې کوم دستا سو دومره غړ پیجونه دي چې هر قسم ویډیو ته ورخېږي نو هغه به وایرل کیږي او هغه خلک ویوز به راځي ولې چې تاسو پین پالور دومره سیوادي خو چې کوم دین او مذهب پس اسلام کا ټوکی کول نه دي بګار په اسلام پس مطلب ته صادر راواله او پاغي لاس کړي
چې بس په قران ملاس کې خود او زه تعالی اخري خواهش پوره کوم نه مذهب اسلام زمونږ دا خبره کوي چې مطلب کومه سزا یې بس سړی لور کوا اخري خواهشونه مایشونه پکې نشته بل جو نمبر خبره دار چې تکم ستا ویډیو بتخبر دنیا نه لاړ شي مطلب مړ بشي او پات بشي کلونه بتیر شي استاد ویډیو په دې نیټ کې وي مطلب کته خپل پیج نه ډیلیټ کړي لسو پیجونو والا بنور اپلوډ کړي نو استاد دا ویډیو پاتې شو ارستو کم نسل روان دی غیته صحیح ده نو هغه نسل بیا دا خبره کوي چې مطلب دیو په قرآن باندې لاس کې خود او دا دغه چې کوم دی دا زنا چې کوم دی دا په ټیم باندې جایز وا کنه نو مطلب تا زنا غتاده کې خدا او ته چر دې کې چې کوم دی شریعت دا کوي او شریعت دا کوي ورته شکل خپل ویډیو کوي دی ویډیو ګرانه نو څنګه باندې کوله کوم دې کې دې ټیک ټاک کران دي نمونه نه علم خیر د زنه خلکو چې کوم دی ویډیو په پاریو کې تاسو په ټیک ټاک باندې ګورئ پاریو ته تلی او په لکون ویوز یغستی لایک یغستی دا سبب وجه تاسو له درګری خلکو مینه محبت د وجه نو تاسو چې کوم دی دا ټول پښتانه مسلمانان دي او تاسو د اسلام دومره دغه مکوي مطلب چې خاکه تاسو جوړه کوي اسلام نه کنه نو هغه کول بالکل لکه مطلب نه دی پکار خاکې د اسلام نه جوړول نه دی پکار بالکل اسلام لتا سو یو د څه دغه ور کوي چې کافر وګوري غیر مسلمان خلک وګوري دواني وګوري او هغه دا خبره والی چې او حقیقت دی چې اسلام چې کوم دی نو دا یو پرم دین دی او زما په خیال د اسلام نه چې کوم دی د خپل دین په غونډه دنیا کې بل نشته او د په انسانانو کې کدا خراوالي نو د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه خسره او دغه اخلاقی سره داغه نه چې کوم دی امانتدار چې کوم دی غیر صدام ډاکټر طبيب بلی سو کوم نو ټیک شو ناغي موږ له دا سبق را کړی چې موږ به چې کوم دی یو بل سره محبت کو او موږ به د یو خبره کو ګوري که تاسو مطلب دا ویډیو راواله څومره ملګری شرکې کنه نو تاسو بس کیږي کنه تاسو په اکاونټ کې راشي جمع دي خو لکه مطلب دا نور خلک د ځان سره مو ګناګار وي او چې کوم دی نو تاسو د یو ټاپک راوړي چې مطلب هغه من اسلام ته سپورټ ملاويږي پښتنو ته په سم ملاويږي نو دا ټیم چې کوم دی نور خبري پکول نه غواړم خدا ته مال راکې اجازه چې چرته مې خاص آباد او بریالي وسی دا ویډیو سره مرګ سره ضرور شریک کړئ د الله پاک